الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بآخرني درس کې منګه په سورة البقرة کې لګیاو او په سورة البقرة کې یوصل شپږ نوي آیتونو ته رسیدلیو، 196 نمبر آیت ته رسیدلیو. په دې آخرني آیتونو کې یا په دې آخرني آیت کې موضوع د حج روانه وه او الله سبحانه وتعالی پکې د احصار مسله بیان کړو چې سړی منع کړی شي د حج نه، نو دی به څه کوي؟ دغه شان د حج د قرباني په چا باندې ده، او که یو سړي د قرباني وس نه لري، د حج قرباني نشي کولی، نو هغه به څه کوي؟ دا مسله پکې الله سبحانه وتعالی بیان کړې وه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. مدد حج يوسوم يشتدي معلومي. مشرکینو کې دا یو غلط رواجو چې هغوی به د حج کې د نسی کول، او نسی دی ته وایي یعنی په خپله مرضي باندې به مخکې کو وروسته کو. کله به د سفري په میاشت کې حج کو، نو کله به د رمضان په میاشت کې حج له روانو. په خپله مرضي به د حج کو، نو الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رد وکړو چې د حج میاشتې خو معلومې میاشتې چې هغه میاشت شوال، ذوالقعده او 10 ورځې د ذوالحجې، د 2 میاشتې او 10 ورځې. د دې مطلب دا نه دی چې بلې 2 میاشتو کې ستا کله خوښې حج کوه. حج خو د 8 تاریخ نه شروع کېږي د ذوالحجې، خو په دې 2 میاشتو کې د شوال نه، یعنی شوال او ذوالقعده او د اولنۍ ورځې د ذوالحجې، په دې کې یو سړی د حج تمتع اراده لري او عمره وکړي او بیا په دې انتظار ناسي چې زه به حج کوم، نو دا د حج اراده کړې. نو په دې ځکه الله سبحانه وتعالی د مشرکانو په دې خبره باندې او د هغوی په دې طریقه باندې رد وکړو چې دا نه دی چې هر سړی به خپله مرضي کوي، بلکې الله ورځې خاص کړي. فمن فرض فيهن الحج، نو چا چې فرض کو په دې وخت کې په ځان باندې حج، د حج په دې میاشتو کې په ځان باندې حج لازم کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نو نبی خبری د شهوت او نه ګناه کول او نه جګړې کول په حج کې. درې کارونه به ځان لرې ساتي. ذکر رسول سموي چې د حج مبرور بدله چې دی، هغه جنت دی. او حج مبرور هغه حج ته وایي چې هغه د الله دپاره خالصي، د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې، او په هغې کې د شهوت خبرې نه وي، او په هغې کې جنګ جګړې نه وي، او په هغې کې ګناهونه نه وي. نو دا سړی د خپل حج نه داسې واپس راځي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی و. او ما پرون دا خبر وکړه چې د حج مسلې دا موږ په جدا درسونو کې تفصیلا بیان کړي دي. هغه درسونه واورئ، د حج طریقه او د عمرې طریقه او احکام هلته ټول بیان شوي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي، نو پوهیږي په هغې باندې الله په هر کار باندې خبر دی. وتزودوا، او د ځان سره توخه وړئ. د یمن نه چې به کوم حاجیان راتلو، د هغوی د عادتو چې توخه به د ځان سره نه راوړه حج دپاره، سفر توخه به نه راوړه، دا به وي موږ په الله باندې توکل کړی. نو بیا به په حج کې سوالونه کول. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی اصلاح کوي چې توخه د ځان سره راوړئ، ځان سره دومره سره وړئ چې د نورو خلکو نه به تاسو بیزاره یې، نور چاته محتاج نه. سبحان الله، د توخې خبره کوي، نو الله به کې دا توخه هم رایاده کړه. فإن خير الزاد التقوى، او یقینا غوره توخه د تقوا ده. توخې خبره کوله، خو دا توخه چاته یې نه کوي، تقوا په ځان کې ساتئ.
دشي آیتونه شته چې الله سبحانه وتعالی یو خبره کوي بیا په هغې به ضمن کې دینی خبره راوړي. لکه الله سبحانه وتعالی دا مسله بیان کړې ده چې په سورلۍ باندې سواره شي وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا ذکر و دعا بوای وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا مخبل رب ته واپس کیدونکي یو. سوال چې دلته دا خبره الله ولي کوي، جواب الله ته توي کله چې په سورلۍ کېنې نو دا ذکر کوه خدا مې یاد ساته لکه څنګه چې ته په دې سورلۍ باندې روان شوې نو دغه شان به دې ورځ یو څو کسان په کټ کې وړي آخرت دپاره. الله سبحانه وتعالی د لباس مسله بیانې په سورة الاعراف کې په منځ کې به دا خبرو کې ولباس التقوى او ګوره تقوا غ لباس ته نه ير نشي. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی د سفر د توخی باس کو خدای په کې وي ګوره د تقوا غ توخه نه ير نشي. دې حج لروان او د تقوا نه خالی حج لروان او د الله نه یریږي نه صرف دې د پر روان چې خلک راته به جی سي بویو بل چې خلک باندې تپوس کې چې ته دومره سعودي تر ته حج نه دی کړی دا بس خلق اسی ځان ستړي کوي والعياذ بالله. واتقون يا اولي الالباب او ويري مانا اد عقل خاوندانو ليس عليكم جناح نشتي بتا سباندي سگنا ان تبتغوا فضلا من ربكم چلټوي تاسو مال د طرف درب استاسنا. عربو د جاهلیت په وخت کې دا چل کو چې د حج په میاشت کې به تجارتونه کول میلې به لګولې سامان به ځان سره وړو هغه به تل خرڅو په حالت احرام کې وو. نو د اسلام دراتلونه بعد د بعضو خلکو په ژوند کې دا خبر رااله چې آیا دغه تجارت کول به د حج کې روایي او کنه به. نو الله خبره بیان کړه چې په دې کې څه ګناه نشته که تاسو ځان له سمال ولټوي د حج په موقع کې. فإذا أفضتم من عرفات نو هر کله چې تاسو راکوشئ د عرفاتنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام نو یادوي الله لرا په خوا د مشعر حرام کې. مشعر حرام څه ته وایي؟ مزدلفه ته. په دې ځکه الله په قریشو باندې رد وکړو. قریشو کې دا بیماری وه چې هغوی به حج ټول کوو خو عرفات ته به نه تلو. او دا ولې؟ ځکه چې د عرفات د حرم د حدودو نه بهر دی. نو هغوی به دا وي موږ اوچت خلک یو موږ له دا نه دي روا چې موږ د حرم د حدودو نه وځو. الله به رد وکړو چې نه وځئ به بهر ته. او بیا به الله یادوي په مزدلفه کې. او دا زیاتې تفصیل نه دی نو به وخت ډېر زیات ولګي خو بار بار تاسو ته خبر راځو چې د حج طریقه دا موږ تفصیلا بیان کړې ده او بیا به ان شاء الله بیانو کله سبحانه وتعالى ژوند راکو. واذكروا كما هداكم او یادوي الله لکه څنګه چې تاسو ته خولې ده. دې کې دا فائدہ چې د ذکر او اذکار به هغه وکم چې په شریعت کې راغلي دي و یادوي به الله په دې طریقه لکه تاسو ته چې خولې ده. بدی کې رد په هغه صوفیو بدعتیانو باندې چې ځان نه اذکار جوړ کړي او په هغې باندې دلیل نه وي. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا وی تاسو مخکې د دې نه خامخا د ګمراهانو نه لار تاسو نو معلومه نه غلار. دا خو الله رحم وکړو چې پیغمبر راولېږو د قرآن نازل کو دین موږ ته راکو. ثم افيضوا من حيث افاض الناس بیا وما راکوزیږي بدا غزنا چې راکوزیږي ته ټول خلق. بیا الله تاکید کو د عرفات ته خبره ذکر کړه. واستغفر الله او بخانه غواړي د الله نه. همیشه چې غټ کار ختم شي نو الله دا وی بخانه بغواړي د دې لپاره که څه کمې زیاتې شوی نو چې الله یې وبخي. موږ چې سلام وګرځو د منځ نه بعد کوم ذکر وایو؟ استغفر الله استغفر الله. دې لپاره چې الله که څه کمې زیاتې شوی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ودې چې د پیغمبر کار ختم شو کنه
مرګ نږدې دی الله ته بخانه ډېره غواړه ځکه چې غټ عبادت ختم شو هغه کومه ذمہواری چې ول الله ورکړي هغه ختم کړه الله ته اوس په اخر کې استغفار ډېر وایه ودي كما الله دا خبرك إن الله غفور رحيم يقينا الله دير بخن كي رحم كون كي فإذا قضيتم مناسككم نكل تاسو پوركي كارونا دا حج تاسو فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا نيادوي الله پشان دے دولو استاسو پلارانو لرا یا داغینا زیاد پا یا دولو سرا لکه څنګه چې تاسو پلاران یادوي بلکې داغینا زیاد یا د پلارانو د یادولو نه زیاد به تاسو الله یادوي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نو باز د خلقنا غسوق دي چې وای اے رب زمونږ راکه مونږ ته دنیا یا راکه مونږ ته په دنیا کې هر شی د بازو خلقو غم د سره د دنیا سره خکه دعاګانې مغواړي تهجد په وخت کې په سجده کې په منځ کې یا الله بس وادر له کې او یا الله د قرضې ختم کې او یا الله بس خپل د کور راکې یا الله د مسلې ختم یا الله مسافری ختم کې یا الله گاډه راکې یا الله دا ټول د دنیا خبرې وکړي او دې سره سوچ نشي چې آخرت مراتلو ولا غیر پرم څه وخت غواړي الله سوي وما له في الآخرة من خلاق او نید دلر په آخرت کې صبر آخرت نه بالکل خالی وچت خلق سوکتی ومنهم من يقول او باز د دوینا غسوک دی چوي ربنا آتنا في الدنيا حسنه اے رب زمنگا راکی منتب الدنیا کی خیست جون وفي الآخرة حسنه او باخرت کی خیست جون وقنا عذاب النار او سات من دور د عذابنا لو چت خلقت الله تعالی دین نه مونږ کوي چې دنیا مغواړه دنیا غواړه خو آخرت خو مې راوکنه اصل زیته نه ارشه خیسته جون حسنه مطلب خیسته جون پراخ رزق امن ولا جون دینداری د ټول به حسنه کې دن راځي آخرت کې خیسته جون داري چې الله تعالی جهنم نه بچ کې او د جنت غنیمتونه درکې دا ډېر قیمتي دعا ده او حدیثونه کې راځي چې غالبا دعا چې د رسول سم په خله باندې بوا هغه د دعا ده مختصر دعا ده او ټول ته موږ ټول ته یاد ده ماشومانو ته یاد ده نو دا دعا ډېر غواړي د الله سبحانه وتعالى ډېر قیمتي دعا ده ولې قیمتي ده ځکه چې غټي خبرې پکې دن نه راځي استدوی یا الله زما رزق پراخه کی یا الله زما قرضې ختم کی یا الله مال وادو کی یا الله زما بیماری ختم کی یا الله مال امن را کی یا الله در سوق دی خبري خلند وای ربنا آتنا فی الدنيا حسنه خبي په آخرت کی الله د سختو نه بچ کی یا الله د کتاب را له بخیل اسکرا کی الله حساب کتاب را ته آسان کی الله جهنم نه ډیر خبري لند وای وفي الاخره حسنه خدای ته فائدې لپاره ذکر کوم لکه بعض مفسرین په دې کې ډېر تفصیل کوي څوک د حسنه مراد ده څوک د حسنه مراد ده مضبوطه خبره خدای چې حسنه کې ټولي خبرې د ناراضي چې خيسته ژوند په دنیا کې خيسته په آخرت کې بعض مفسرین وی په دنیا کې حسنه دي ته وی ربنا آتنا في الدنيا حسنه یا لما لراکب په دنیا کې دیندار خزا سره حیران شي چې بری دومره غټ نعمتونه کې د بعض مفسرین د دیندار خزا ذکر کوي جواب دا غي ده د علماء الله ډیر اوچت عقل ور کړی او شي خبره نه کوي جواب دا غي ده چې دوی په دې باندې دیندار خزا دي چې کله د خزا دیندار او نه ژوند به دي خېسته پارام به په سکون به ټینشن به دي نه سوچ او فکر به دي نه خچره دنیا هر نعمت ته سره او خزه دي بي دي نه او خبره دل نه مني او نافرمانی ستا کوي استاد ادب او احترام نه کوي نو څه خوشحالي به کور کې هیڅ خوشحالي نه الله سبحانه تعالی دې مونږ ټول ته سوچره
بیان اوري او څوک چینی الله دې موږ ټول ته دینداري ښځې نصیب کړي او الله دې زموږ د بیبیانې دینداره وګرځوي. أولئك لهم نصيب مما كسبوا دغه کسان دوی لره برخه ده د هغه عمل نه چې دوی کړی دی. والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات او یادوي الله په ورځو شمار کړی شو کې. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې ایام معدودات دینه مراد التشریق غورځي دي. ایام التشریق چې وته وي نه هغه سلور دي د قرباني د ورځ هغه ولني ورځ چې اختر او بیا پسې سورځي درې ورځې دي. نو الله وی په دې ورځو کې الله ډیر یادوي. د باز خلک په دې ورځو کې چکرې لګي او غب شپ لګي او د کلی نه پلانې راغلي او دا غزين الله نه راغلي او په مینا کې وکټ او بره بزي نه الله یاد کی سیده چې د ورځې د خوراک څخه ورځې د حدیث کې راغلي دی او د الله د یادول ورځې دي. نو خوراک څخه په کوم کو غلام یاد وکنه. نو په دې حج کې به ملاقاتونه کوي او په بازارونو کې به ګرځي او غب شپ لګي هغه ته موقتی ځایش الله وینا په دې ورځو کې ما ډیر یادوي. فمن تعجل في يومين بچا چې تاجیو کړه په دوه ورځو کې فلا اثم عليه نو ګناه نشته باغ باندې. بعضو خلکو به د دې اختر د ورځې نه بعد دوه ورځې تیرولې نو بعضو به درې تیرولې بیا به یو بل بس خبرې کولې چې تاسو دې شو کړو تاسو دې شو کړو. الله وی چې چا دوه ورځې تیرې کړې او تاجیو کړه وته یعنی په سوم وته په 12 وته په 12 باندې او چې کله ستاده وته ارادي کبه 12 وځي کبه 14 نو د دریونه جمرات به ولي چې زموږ د خلکو ته شیطانان وي او بیا به د نور د ډوبېدو مخکې د مینا نه وځي. نو کوم خلک چې وځي به باندې څه ګناه نشته. ومن تأخر او سوق چې ورست شو درېمې ورځې ته فلا اثم عليه نو نشته ګناه باغ باندې. لمن اتقى د پاره دغه چې یریږي د الله نه پاتې شه درېمې ورځې ته خدای دغه چې پر غوړه الله نه یری او به بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی ابته فائدہ واخلي دي درېمې ورځې. نو پدې کې کڅوک ته پوښتنه کې چې کومه غوړه ده نو جایز خودوانه کارونه دي خو غوړه ده چې انسان درې ورځې ته پاتې شي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دغه ده. بل چې عبادت به بګړي روشي الله ذکر به بګړي روشي. واتقوا الله او ويريغي دلنا واعلموا انكم اليه تحشرون اپوشي چې یقینا تاسو به خاص غته مخامخ کیږي یا خاص بغته جمع کیږي. د نصیحت کوله حجیانو ته چې حج خو تاسو کو وګورئ د ساتي چې الله نه به مشيريږي د حج نه بعد به مېري. بعض خلکو دا مطلب چې حج دی وکړو بس خبره ختمه شو. اوس کته هر قسمه ګناه کوي کوا او د حج د قبلېدو ډېر علامات دي ډېری نښې دي. یو نښه د حج د قبلېدو دا ده چې د دې حج نه بعد الله ستا ژوند ښه ښایسته کړي او تعالی د عباداتو توفیق درکړي. نو دا یو زیری دی چې ان شاء الله ستا د حج د الله قبول کړي. خو کو حالات ښه بدتر شي نو بیا خو یې پکار دي کاسي دي ځان ستړی کو دا باز راشي سر به خرولې سر به لاشيني چې راشي بس دلته په فلمونو او په سندرو او په ګناونو بیا به شروع کی. دا څنګه حج چې ستا حالات بهتر نشو. اوس د دینه بدل الله دوه قسمه خلق به بیانې یو غټ منافق او بل غټ مسلمان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا او باز د خلکونه غسوک دي چې تعجب کې چيتا لروينا دغه په بار د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه او غوا کوي الله لره بغس چې دغه پزړه کې دي وهو ألد الخصام او غډیر سخت جګړه مار دي. د آیت اخنس
الثقفي منافق مبارک نازل شو چې دا ډیر خوږو خبرو والو سمې خوږې خبرې به کوي ځکه الله تسوي ومن الناس من يعجبك قوله بس خلک ته په تعجب کې اچي دا وی د ویناګانی دي منافق سره ډیر خوږې خبرې کوي او سخت ضرري انسان واغه په دنیا کې ډیر سخت ماهر او دا منافقان او د دنیا پرست دي دوی دنیا کې ډیر ماهر خو آخرت نه پوهه د آخرت مسله جو ته بیان کې یره وي سوایو او چرته دا ونی چې ته مخې ته ریال کې دی او ډالر وته کې دی به وته چې دي کې فرق وکړي چې ریال کم وي او ډالر کم وي به هیڅوک دا نه وي چې سوایو خو چې دین مسله ته بیان کې دې سټ وګر یره وي سوایو نو بس پته نه لګی نه نو دا اخنس منافق چې وو د په دنیا کې ډېر سخت ماهر او په ځړ کې کافرو خو په ظاهر کې وی چې اسلام منم د دنیوي فائدو په خاطر دا خبره کوله وهو ألد الخصام او لو دې سخت جګړه مار دی او دا خبره ساتي چې دا ډېری جګړې کول د منافق انسان صفت ده مسلمان سره چې دا جګړې مګړې نه کوي خدای چې ته یې او په مخن خته یو جګړې دی یو سره د بل سره نو غالبا دې سي د منافق د جګړې کول د منافق سړي کار دی ولید بالله او چې خبره کوي د منافقان الله ما گوا کوي وی الله گوا دې چې ګورې موږ په ځړ کې دا خبره ده په درو وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا او کله چې روان شي تاسو نه نو کوشش کوي بزمکه کې دې د پاره چې فساد کی باغی کې به چې واپس شي په خپل خبرو کې خلک دوکه کې به دغه روان شي نو بزمکه کې فسادونه کوي د ایمان په باره کې د خلکو بزرونو کې شکونه اچي د کفر د مضبوطولو لپاره کوششونه کوي مسلمانانو ته نقصان رسي نسلونه او مالونه تباہ کوي ویني د خلکو توي رښتې پرې کوي ويهلك الحرث والنسل او تباہ کوي فصل او نسل لرا په دې طریقه چې د دوی د ګناونو د لاسه به بارانونه بنشي نو چې بارانونه بنشي نو ساروي او فصلونه اغم تباش والله لا يحب الفساد او لا من نكيد فساد سرا واذا قيل له اتق الله او کله چې ورته ویل شي يروك دلانا اخذته العزه بالاثم نو ونسي دلر غیرت بګنا باندې غیرت په ځل کې راشي نو خبره به نه مني هغه نصيحت نه قابلای او دې خلک شتي نن سبا چې ته د نصيحت کې نو د غیرت تلاس استغه نصيحت هغه نه مني خطب او اسمت دین بیانې ته ز سوکیما ز پلانې او علانې نو استغه خبر اگر که حقي خود د پزړه کې د جاهلیت غیرت پروتي نه غي د لاس استغه حقم دکه کې او غنه مني فحسبه جهنم نو کافی دې د پر جهنم ولا بئس المهاد او خامخ ډیر بد زیدې تیار کړی شوی د جهنم وس دا غټ منافقو او غټ مسلمان سوکته ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله او باز د خلکو ناغه سوق دي چې خرسي ځان خپل د پاره د طلب د رضا د الله ځان خرڅ کړي د الله د رضا لپاره دیني اغسته دي دنیا خرڅ کړي د آخرت اغسته دي هغه سخت او د قبول دي خو د دې لپاره چې الله رانه راضي شي والله رؤوف بالعباد او الله شفقت کون کې دې په بندګانو خپلو دي کې دنه هغه صحابه کرام داخلي جغوي د الله دین لپاره خپل مانوله او جیدادونه او هر څه قربان کړو او پاوله کې په سر کې صہیب رضی الله عنه چې هغه خپل ټول جیداد او مال مکی ولو ته پریخو او صرف چې مدینه ته راغی د سم مالدار انسان مدینه ته چې راغی خالی لاس راغی بالکل خالی لاس راغی رسول صلی الله علیه وسلم صحیح مال یا رسول الله هر سم مکی ولته پرې خو د خو ما چې ما پرې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم لاړ شي رسول صلی الله علیه وسلم صہیب په خپل تجارت کې نن ګټه وکړوي دا خلک دي چې ځانونه خرڅ کړي دي د الله د رضا لپاره
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ایمان والو ننوزی په اسلام کې پورا دا آیت هغه چا مبارک نازل شوی چې باغو کې منافقت او بعض مسلې به منلي او بعض به نه منلي او بعض علما وایي چې دا د يهوديان مبارک نازل شوی دی هغه دا وایي چې موږ به ایمان راوړو او یې ایمان راوړو خدا به بار بار مطالبه کوله چې موږ به د تورات لولو الله باغوی باندې رد کو چې دې څه باندې کوي چې نیم به يهودیت مني او نیم به اسلام مني بلکې په اسلام کې به پورا ورننه وځي خنن سبا زموږ په دې امت کې به د مسلمانانو کې دا مرز دی چې رسم او رواجونه د علاقې سره کوي او په خپل باندې وایي زه مسلمان یم نو ته خو اسلام ته پورا نه ننوت ستغم او خادقو د اسلام په طریقه نه ده واده ته د علاقې ولا په طریقه کې غمونه ست د علاقې ولا په طریقه دي ناس ته پاسته ست د غوي په طریقه ده او دا چې زه اسلام منم نو اسلام چې منینو په اسلام کې به پورا ورننوځي د الف نه د یا پوری د عقیدې نه والو د وړي کې عمل پوری د ټول بسته د اسلام په طریقې استا غم ستا خادي ستا رواجونه ستا خوشحالي ستا ناس ته پاسته ستا لباس ستا رواج د ټول به د اسلام موافقي او چې کله د اسلام خلافي نو بیا به عمل نکي اگر که باغی باندې بس خلک خپکی چې څنګه به زو رواج پرېدم او خلک براتوي چې دي شو دغه نو خلک که هر څه وي خو من مقصد چې دغه د الله رضا ده الله دې زموږ راضي شي ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې انه لكم عدو مبين یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات نو کچرته تاسو خوې د پوره اسلام نه ورستو د دین چې راغلي دي تاسو ته ښکار دلیلونه یعنی که تاسو گمراه شوي او د اسلام نه ووړې دی نو الله به تاسو تباه کوي دې کې دا خبره پټه ده یعنی که تاسو ووړې دی پوره اسلام کې ورنن نه وتی اسلام هم پرې خو شاته نو الله به تاسو باندې عذابونه راوړي فاعلموا ان الله عزيز حكيم نو پوښی چې یقینا الله زور ور دی او حکمت نو والده زور ور دی پتا سو عذابونه به راوړي تبابم کی کتا سو د دین پوره ونه منو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله انتظار نکي دوی په ایمان راوړو کې مگر د دې چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام وسور کې د وریزنا والملائکه او ملائک راشي وقضي الامر او فیصله بوشي دکار الله رټنه ورکه خلکو ته دین نه مني الله کله به مني اله به مني چې کله زرا شم د حساب کتاب د پر الله او اله به مني چې کله ملائکه را کوشي او اله به مني چې کله فیصله وشي نو بیا خدای اسلام منل تاسو له فائدې نه درک د منلو زی خو د دنیا ده نو د قیامت پر ورځ رب العالمین راضي د حقیقي صفت د الله څنګه چې دغه د شان سره خای په خپل به حساب کتاب کوي وجاء ربك والملك صفا صفا وملائكه بمرازي الله وی داخلك انتظار نکي کم چې ایمان نه وروړي دوی انتظار نکي مگر د دې چې الله راشي او ملائکه راشي او فیصله وشي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تبوا پس کی ټول کارونه سل بني اسرائيل تپوسک د بني اسرائيلنا او دې ځکه الله دا خبره کوي چې چاته قران او حديث ورسیږي او دلیلونه د ښکار شي او د لوی نعمتونه راولږي شاته گزار کی الله به څنګه عذابونه راولي الله وي تپوسو کې د بني اسرائيلونه دوی لم دې نعمتونه ورکړي دغه شان ښکار دلیلونه دویم لیدلیو خو دوی هغه نعمتونه شاته گزار کړو ما به څنګه عذابونه راوسی الله وي د دوی نه تپوسو كم آتيناهم من آية بينة
چې څومره ورکړي و منګه غوی ته چې څومره ورکړي وي منګه غوی ته نخې ښکاره ومن يبدل نعمة الله او څوک چې بدل کی نعمت د الله من بعد ما جاءت ورستو د دین چې راغی دته چې څوک د نعمت غزار کی ناشکری وکي فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی دا خلک چې ایمان نه راوړي نو دغه غټه وجه دنیا ده ځکه الله اوس د دنیا سپکاوی بیانوي زين للذين كفروا الحياة الدنيا خسته کړي شوی د کافرانو ته ژوند د دنیا شیطان وته دغه دنیا خسته کړي د چې سدي بس هغه دغه دنیا ده ويسخرون من الذين آمنوا او ټوغي کوي باغ کسانو پوری چې ایمان راوړل ولی ځکه چې دوی دنیا سره محبت کوي نو دا دنیا والا په آخرت والو پورې ټوغي کوي په دنیا کې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او هغه کسان چې یریږي د الله نه د پاسه به په دوی باندې په ورځ د قیامت نن خو دوی په دنیا کې خاندي خو آخرت ته چا دی هغه د نیکانو تقوادارو خلکو دي سورۃ المطففین کې براشي ان شاء الله ک الله جون راکو بیا به مؤمنان په دي کافرانو پورې خاندي والله يرزق من يشاء بغير حساب والله رزق ورکي چاته جوړي به د حساب نه پر اخر رزق ورکي الله دغه سره خپل رابطه مضبوطه ساتي كان الناس أمة واحدة وخلق يودلا دا ټول خلق يودلا لکه الله سبحانه وتعالى آدم علیہ السلام پیدا کو بیا دغه اولاد د نوح علیہ السلام پورې دغه دراتلو پورې د ټول خلق يودلا په یو دین باندې په توحید باندې به شیطان بغوی کې رورو د شرک را پیدا کو چې کله شرک را پیدا شو اختلافات پیدا شو او چې اختلافات پیدا شو نو الله سبحانه وتعالى پیغمبران راولېږل نو دې ځکه الله سبحانه وتعالى دغه خبره کوي كان الناس أمة واحدة وخلق يودلا په یو دین باندې خو اختلافات کله پیدا کړو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نور اولی گل الله پیغمبران زیره ورکون کی او ير ورکون کی وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کړل دا غوي سره کتابنا په حق سره ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دې د پاره چې فیصلو کې بمنځ د خلکو کې باغ خبره کې چې غوي بکی اختلاف کړو دې لپاره الله پیغمبران راولېږي وما اختلف فيه او اختلاف نو کړي باغی کې الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات مگر هغه کسانو چې ورکړي شوی او غوي ته کتاب ورستو د دینه چې راغلی او غوي ته ښکارا حکمونه دی بدبختی ته ګوره چې ښکارا حکمونه راغلی او کتابونه الله ورکړي او الله د دې باوجود هم دغه خلکو اختلافات کړي سوال بجری کې راځي چې ولي چې وسړي سره د کتابي او ښکار دلایل دي بیا د اختلافات کوي بغيا بينهم د وجه د زدنا په خپل منځ کې د زد دلاسه په حسد او اختلاف کو دا نن سبب د مرز چې ښکار دلایل وي واضح قرآن واضح حدیث خو بیا به اختلاف کوي تاسو سره د اختلاف د څه دلاسه کوي د زد او د حسد دلاسه کوي خبویم دي په خپل مجلس کې چې ما ته پته لري چې پلاني مولوی سی بو دی پلاني عالم دا خبره صحیح ده د دلیل مضبوط دي قرآن او حدیث نه دی خبره کوي
نو بیا منی ولینه نه چې نه منی هغه د حسد د لاسه نه مانی. فهدى الله الذين آمنوا نو هدایتک الله کسانو ته چې ایمان راوړیو لما اختلفوا فيه من الحق باذنه هغه خبرې ته چې دوی پکې اختلاف کړو د حق نه په توفیق خپل سره، یعنی الله په خپل توفیق سره هغه خلکو ته هدایت کو چې ایمان راوړو او هدایت یو ته پس کې وکړو په خبرو کې چې کومو کې اختلافات پیدا شیو خو هدایت یې ستو کو هدایت ول حق ته وکړو. الله مؤمنانو ته نه غلار خي او همیشه الله سبحانه وتعالى نه د دعا غواړي چې الله ما تحقق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. همیشه دې دعا کوي چې الله موږ ته حق وخه او بیا له توفیق راکې باغې باندې عمل کول، ځکه چې ډېر کرته دي سم کیږي چې سړی ته حق معلومي خو ته پدې حق د ښکار شوی خو تابعداري نشي کولای او بیا بدی شي چې الله باطل راته باطل ښکار کوي او بیا مال توفیق راکې دا غینه د بچ کېدو، ځکه چې ډېر کرته دي سم کیږي چې سړی ته باطل ښکار شي چې را باطل خو دا غینه بچ کېدې نشي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او الله هدايت كي چاته جوړيني غلانيتا الله دې مونږ ته هدايت وکړي. اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالى دا حکم کوي چې تکلیفونه به تاسو باندې راځي باغی کې بس صبر کوئ نو هله به جنت ته داخليږئ. جنت ته داخلي دې آسان کار نه دی، په تکلیفونو کې په امتحانونو کې بس صبر کوئ رب العالمین بدل جنت ترکی. د دې لپاره الله وی د پوخانو خلکو حالات مطالعه کوي چې په پوخانو خلکو باندې څومره سخت راغلی و کله چې رسول الله په مکه کې او د مشرکانو هغه عذابونه چې مؤمنانو له ورکول هغه ډیر شو. نو بعض صحابه کرام رسول الله ته یا رسول الله ته خیری ولینه کې او ته دا ولینه ته دغه ولینه ځکه چې تکلیفونه ډیر زیات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو وی تاسو لیدلی سدي مخکې امتونو کې د حق د لاسه خلق پارو باندې دوه ټوکړي کړي شوی دي، د خلکو نه د وسپنو په منګز باندې غوخي منګز کړي دي، جسمونه ولا ټوکړي ټوکړي کړي دي. نو دې ځکه الله دغه خبره به کوي په روانه ایت کې چې تاسو د پوخانو خلکو حالات مطالعه کوي چې د الله د دین لپاره غوي څومره سختي تیری کړي څومره باغوي کې صبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ایت سګمان کوي چې داخل بشي جنت یې صرف دغه ګمانم دی نه صبر وکړئ دغه لپاره. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او تروس پوری ندی راغلی تاسو ته حال دغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې تاسو نه هغه حالات خلانی دي راغلي هغه امتحانونه هغه سختي لو ګوري به څنګه سختي راغلي سی چلو مستهم الباساء والضراء رسیدلی وغویت تکلیفنا په مال کې او تکلیفنا په بدن کې وزلزلوا او خزول شویو په سختو کې. الله اکبر دې ټکی ته ګوري وزلزلوا یعنی دومره سخت پر راغلی او چې خزولي وسم او په دې آیت کې انسان د پر اطمینان او سکون پروت دی ته د خپل مصیبتونو د خپل سختي هیڅ مخکار نشي. الله په باندې دي سخت راوستي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه تردي چې وبوي رسول او کسانو چې ایمان راوړو دغه په ملګرتیا کې متى نصر الله کلبي مدد الله یعنی دومره سخت به پیراله چې دغوی د خلینو به دا خبرې ووتې کم ځای کې د الله مرسته کله به راځي دومره سخته به پیراله. د دې مطلب دا نه چې هغوی نه امیده شي یا نه منله خو لکه مطلب دا چې هغه مدد زر رالی نو ښه به وی
د الله طرف نه به جواب راغی الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا مرسته د الله نږدې ده. په دې کې څومره ښکلی زیری مرسته د الله نږدې ده. اے مسلمان وروره او اے مسلمانې خور، موږ ټولو ته دا وایو چې مرسته د الله نږدې ده. حالات به الله بدل کړي او چرته په شپه پسې شپه نه ده راغلې، بلکې په شپه پسې څه راځي؟ تیاره. په شپه پسې رڼا راځي، په تیاره پسې رڼا راځي. او څومره چې پړی راکاږي نو څه کېږي؟ شلېږي. نو څومره چې مصیبتونه ډېرېږي او حالات سختېږي نو خوشحالي نږدې کېږي. په تاسو کې چې په چا باندې هم څه مسله ده، څه مصیبت دی، نو صبر کوئ انشاءالله. الا ان نصر الله قریب، یقینا مرسته د الله چې هغه نږدې ده. اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی 18 احکام راوړي. ډېر ناشنا ناشنا فواید به تاسو واورئ او په دې صورت کې الله احکام ډېر راوړي دي. او غالبا چې کله د تفسیر درس کېږي په دې سورة البقره کې وخت ډېر لګي. د هغې یو وجه خو دا دی چې سوره بقره اوږد صورت دی، په باندې 2 سپارې دی تقریبا. بله دا چې په سوره بقره کې احکام او مسلې ډېرې دي، نو د هغې د لاسه وخت پکې بیا ډېر لګي. اوس به الله سبحانه وتعالی 18 احکام بیانوي. اولنۍ مسله الله دا راوړي يسألونك ماذا ينفقون، تپوس کوي دوی ستانه پیغمبره چې څه شی خرج کړي دوی. اولنۍ مسله دا چې مال به کوم ځای کې لګي او په کومه طریقه به یې لګي. ولې الله دا مسله بیانوي؟ که د مال نظام په ملک او په کورنۍ کې برابر شي نو دغه ملک او علاقه او کور د بیا ودان کور دی. خو چې کله نظام د مال وران شي، که هغه ملک دی که هغه کور دی، نو دغه ملک هم تباه کېږي، دا کور هم تباه کېږي. او دا تپوس عمرو بن جموح رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه کړی چې د خپلو مالونو نه څومره خرج کو او په چا باندې خرج کو، څومره خرج کو او په چا یې خرج کو. نو دا آیت نازل شو قل ما انفقتم من خیر، توایا هغه چې تاسو خرج کوئ سمال حلال. اولنی مسئله جواب وشو چې د سنه به خرج کې د حلال مال نه، حرام مال الله نه قبلی. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، حدیث کې راځي الله پاک دی نه قبلی مگر پاک مال. خرج کې به بچا فللوالدین والاقربین، نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو، والیتاما والمساکین، او یتیمانانو د پاره او مسکینانو لره، وابن السبیل او مسافر. په دوی باندې به خرچ کې صدقات، یعنی په دوی به صدقه کې. د خرچي مسله ده چې مال خرچ کې به کوم ځای کې خرچ کې به دې خلکو یې خرچ کې. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، او هغه چې تاسو کوئ څه نیک عمل یقینا الله باغې باندې پوهه دی. مطلب دا دی که تاسو څه خرچ کوئ نو الله یریږي مو د ضایع کېږي نه. ما ته پته ده چې څومره م خرچ کړی دی، په چا م خرچ کړی دی او د کوم ځای نه م خرچ کړی. اوس د دې بعد الله د جهاد مسله راوړي. ولې کور اله برابرېږي چې الله په لار کې د دشمنانو سره جهاد وشي، او که جهاد ونه شي نو کافران به راشي او د کور او د ملک او د علاقه به د ټوله تباه او برباد کړي. ځکه د جهاد مسله راوړي. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ د کافرانو سره، وهو کره لکم، او دا بد لګي په تاسو باندې. طبیعت ته دي سي، یعنی دا بد نه لګي په دې چې د الله حکم دی نه منو. بد لګي یعنی ستاسو طبیعت الله وي دا بد ګڼي. په دې کې مال لګولي، د وطن نه وتلي، خپل وینه ته ولي، سر قربانولي، بچی پرې خوده دي.
نو دا کار دې ګران کار دی، نو ځکه په طبیعت باندې بدلږي. وعسى أن تكرهوا شيئا او کیدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خير لكم او حال دا چې هغه غوره ستاسو دپاره. وعسى أن تحبوا شيئا او کیدی شي چې تاسو به یو شی ښه ګڼئ وهو شر لكم او هغه ستاسو دپاره بدي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پویږي او تاسو نه پویږئ. په دې کې بله مسله هم دننه پرته ده چې کم شی بد دی او کم شی ښه دی، کم خیر والا دی کم شر والا دی، د دې اختیار انسانانو ته نه دی بلکې اختیار یې د چا سره دی؟ د الله سره دی. نن سبا د عقل پرست خلک او د لیبرالیان لیبرل چې ویل کېږي او علمانیان، دوی بس دغه وایي چې عقل تا ته وایي چې دا کار ښه دی یو کوئ، او چې عقل وایي بد دی یو بد دی. نو که اوس عقل داسې کار ته بد وایي چې الله ورته ښه وایي، نو بیا اوس د غل نه لاس پرې کېږي او د یو سړي عقل دا وایي چې د دې غل نه ولې لاس پرې کېږي، دا ماته ښه خبره وایي نه ښکاري والعیاذ بالله. نو څوک د عقل ومنو؟ نه، کم کار ښه دی کم بد دی دا به ته معلومې د الله سبحانه وتعالی د شریعت نه، خپل عقل به پکې نه استعمالوي. اول به نقل مطلب یعنې قرآن او حدیث، او بیا به عقلي. نو که ستا د عقل د قرآن او حدیث سره برابري نو بیا خو ډېره ښه ده، ستا د عقل به ومنو. او که ستا د عقل د قرآن او حدیث خلافي نو ستا د عقل به راوالو او دیوال به پې وولو. اوس یو سړی دا وایي چېرې زما عقل دا وایي چې ولې په زنانو باندې پرده لازم ده، پرېږدي چې ازادي ګرځي لکه څنګه چې سړي ازاد ګرځي، نو دا خو ظلم زیاتی د ښځو سره. نو موږ وایو چې دا ستا عقل تا ته وایي چې دا کار بد دی، خو شریعت وایي چې دا کار ښه دی او دا د خیر کار دی.